د مادې طبقه بندي. په دې ویډیو کې به موږ د مادې په طبقه بندي باندې خبرې وکړو. دا چې زموږ شاوخوا ټوله شیان د مادې څخه جوړ شوي دي، نو په مادې باندې پوهېدل زموږ لپاره ډېر اړین دي. او د دې دپاره چې بیا په مادې باندې وکولی سو اسانه پوه سو، نو ماده باید موږ طبقه بندي کړو، ځکه چې د مادې طبقه بندي کول موږ سره کومک کوي تر څو په مادې باندې موږ وکولی سو اسانه پوه سو. نو ماده یا مواد په دوو لویو برخو ویشل شوي دي: خالص مواد یا خالصه ماده او بل نه خالص مواد یا ناخالصه ماده. خالص مواد بیا په خپل وار سره په دوو برخو ویشل شوي دي: یو اټومه خالص مواد او بل هم دوه یا څو اټومه خالص مواد. اول به یو اټومه خالص مواد در څېړنو لاندې ونیسو. تاسو دغه یو اټوم د سره فرض کړئ. که چیرې موږ د همدغه اټوم یو بندل یا یو مجموعه ولرو، نو دې ته بیا ویل کېږي عنصر. نو عنصر چې دی، عنصر د یو ډول اټومونو یو مجموعه ده، او عنصر چې دی یو خالصه ماده ده، ځکه چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی، یعنې د عنصر جوړونکي ذرې ټوله یو ډول دي، نو عنصر یو خالصه ماده ده او د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی ده. نو یو اټومه خالص مواد لکه عنصر. تاسو کولی شئ چې 118 عنصرونه په دوراني جدول کې پیدا کړئ، او دا عنصرونه دي چې زموږ د شاوخوا ټوله شیان یې جوړ کړي دي. ستاسو سره به سوال پیدا کېږي چې آیا موږ عنصرونه په خپل ورځني ژوند کې استعمالوو که یا؟ بله، بالکل موږ په خپل ورځني ژوند کې د عنصر څخه په زیاته پیمانه باندې ګټه اخلو. لکه سره زر چې خپل یو عنصر دی، او دغه عنصر یعنې د سرو زرو عنصر د سرو زرو د اټومو څخه جوړ شوی دی. او همدارنګه الماس چې بیا د کاربن د اټومو څخه جوړ شوی، دا هم په خپل ورځني ژوند کې د دې څخه استفاده کوو. دا رقم ډېر نور عنصرونه دي چې موږ په خپل ورځني ژوند کې په زیاته پیمانه ګټه ځینې اخلو. دویم، دوه یا څو اټومه خالص مواد. دوه یا څو اټومه خالص مواد ته بیا مرکبونه هم وایي. که چیرې موږ دوه ډوله اټومونه ولرو، د اکسیجن اټوم او د هایدروجن اټوم. که چیرې دغه دوه اټومونه په خپل منځ کې د کیمیاوي اړیکې په واسطه سره وصل شي یا سره یو ځای شي، نو دوی یو نوې ماده جوړوي چې دغه نوې مادې ته بیا ویل کېږي مالیکول. او که چیرې بیا دغه مالیکولونه موږ یو بندل ولرو، یو مجموعه ولرو، د مالیکولونو دغه مجموعې ته بیا ویل کېږي مرکب. مرکب چې دی، مرکب د یو ډول مالیکولونو مجموعې ته ویل کېږي. او مرکب چې بیا دی خالص مواد دي، ځکه چې د جوړونکي ذرې ټوله یو ډول مالیکولونه دي. او دا خالص مواد لکه څنګه چې موږ ګورو د دوو اټومو څخه شوي دي، جوړ شوي دي. نو مرکب هغه ډول خالص مواد دي چې د دوه ډوله اټومو څخه جوړ شوي دي. او د مرکبو څخه موږ په خپل ورځني ژوند کې هم ډېر زیات استفاده ځینې کوو، لکه بوره چې یو مرکب دی، او مالګه چې یو مرکب دی چې د سوډیم او د کلورین د اټومو څخه جوړ شوی دی. بل هم ناخالص مواد. ناخالص مواد بیا په خپل وار سره په دوو ګروپو ویشل شوي دي: متجانس ناخالص مواد او غیر متجانس ناخالص مواد. متجانس ناخالص مواد ته بیا محلولونه هم وایي. تاسو د A او B دوه مختلف اټومونه یا دوه مختلف مواد په نظر کې سره ونیسئ. که چیرې دغه د A او B دوه مختلف اټومونه یا دوه مختلف مواد په خپل منځ کې په منظم ډول سره یو ځای شي، نو بیا دې ته وایي محلول. محلول د دوه یا څو مختلفو موادو د ګډېدو څخه په لاس راغلی. او محلول یو ناخالصه ماده ده، ځکه چې د دوو یا څو ډوله موادو د یو ځای کېدو څخه په لاس راځي. د محلول او د مرکب ترمنځ فرق په دې کې دی چې مرکب خو هم د دوه ډول اټومو څخه جوړ شوی دی، مګر په مرکب کې دغه دوه ډوله اټومونو ترمنځ کیمیاوي اړیکه وجود لري. نو په دې سره دغه اټومونه خپل اولني خواص د لاسه ورکوي او یو درېیمي خاصیت اختیاروي. مګر په محلول کې کومه کیمیاوي اړیکه وجود نه لري، او د محلول جوړونکي مختلف مواد خپل اولني خواص ساتي.
نو په محلول کې د څو ډوله موادو خواص لیدل کیږي. نو په دغه خاطر محلول یو ناخالص مواد دي. محلول لکه خوله یو محلول دی ځکه چې خوله د مالګې او د اوبو څخه جوړ شوی دی. نو په خوله کې هم د مالګې خواص او خوند شته، هم د اوبو خواص او خوند شته. نو په دا خاطر خوله یو ناخالصه ماده ده. د ناخالص موادو دویمه برخه چې ده هغه غیر متجانس مواد. که چیرې بیا هم موږ دوه ډوله اټومونه ولرو یا دوه ډوله مختلف مواد ولرو او دغه دوه ډوله مختلف مواد په خپل منځ کې په غیر منظم ډول سره یو ځای شي، نو ورته وایي غیر متجانس مواد. دغه ډول مواد ته ځکه غیر متجانس وایي ځکه چې دوی په غیر منظم ډول سره یو ځای شوي دي. او غیر متجانس مواد ناخالص مواد دي ځکه چې دوی د دوه ډوله موادو څخه یا دوه مختلف ډول مواد څخه ترکیب شوي دي. غیر متجانس ماده لکه وینه ځکه یو غیر متجانس ماده ځکه چې په وینه کې مختلف ډول مواد شته، لکه اوبه شته په وینه کې مالګه شته، په وینه کې حجرات شته، او دغه مختلف مواد په غیر معینه اندازه او په غیر منظم ډول سره ګډ شوي دي. نو ځکه ورته غیر متجانس ماده ویل کیږي. نو که چیرې دا ویډیو خلاصه راواخلو، موږ ماده یا مواد طبقه بندي کړه او ماده یا مواد مو په دوو برخو وویشل: خالص مواد او ناخالص مواد. خالص مواد هم بیا په خپل وار سره په دوو برخو ویشلي وو چې یو عنصرونه هغه ډول مواد دي چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي، لکه سره زر، او بل هم مرکبونه بیا هغه ډول خالص مواد دي چې د دوه یا څو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي، لکه اوبه. او بل هم ناخالص مواد بیا هم په دوو برخو ویشلي وو، یا ناخالص مواد په دوه ډوله دي چې یو ډول یې متجانس مواد. کله چې دوه یا څو ډول مرکبونه په منظم ډول سره ګډ شوي وي، نو دغه ډول مواد ته وایو متجانس مواد، لکه خوله. او برعکس که چیرې دوه یا څو ډول مرکبونه په منظم ډول سره ګډ شوي نه وي، نو دغه حالت بیا دغه ډول مواد ته غیر متجانس مواد وایو. غیر متجانس موادو یو مثال لکه وینه. نو ډیره مننه چې ویډیو مو در پای پورې سره وکتل. نو که چیرې مو ویډیو خوښ شوي وي نو د لایک بټن کښېکاږئ، او که سوال پیشنهاد لرئ نو په کمنټ سیکشن کې ما سره شریکوای شئ. او زموږ پښتو ساینس یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ ترڅو نوې ویډیوګانې وګورئ. او همدارنګه کولی شئ زموږ پښتو ساینس فیسبوک پاڼه هم د سره لایک کړئ ترڅو وکولی شئ چې د نویو معلومات څخه خبر واوسئ. او کولی شئ چې دا ویډیو د ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم وکولی شي د پښتو ساینس د علمي ویډیوګانو څخه ګټه واخلي. نو در بیا پورې د خدای په امان.